یو داسې عجیبه شان احتجاج ته مې زړه کېږي په لاس کې د هر پښتون چې رباب په خوله ټپوي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. ملګرو، کله چې په مصر کې فرعونیت ډېر زیات سیوا شو او فرعون چې کوم ظلم جبر بربریت په بني اسرائیلو باندې ډېر زیات شو، هغه برداشت نه ووتلو، نو په دې اسرائیلو کې او په دې یهودیانو کې په دې کې یو کس پیدا شو چې هغه ته موسی وایي، او هغه موسی هغه خپل قوم ته ازادي دا فرعونیانو له ورکړه، دا فرعونیت نه ورته ازادي ورکړه. خو دلته کې په پښتنو کې هم فرعونیان په مختلف شکلونو کې موجود دي. واړه فرعونیان دي او ډېر زیات دي. غټ فرعونیان هم شته، کچ هم شته، په هر مقدار په هر سایز کې شته. دا فرعون که په دفتر کې بابو دی، که په کلاس کې په پوهنتون کې استاد دی، که چانسلر دی، پروواسټ دی، که واردن دی، که چیف پراکټر دی، دا دته که لږ هم اختیار راغلی دی نو دنه فرعون جوړ شوی دی. دا فرعون دی. دې فرعون د لاسه پرون د پښتنو یو موسی مړ دی. هغه موسی چې هغه ډېر قابل هلک و، د جرنالیزم ډپارټمنټ ډېر تکړه هلک و، او تاسو به د هغه ویډیوز کتلي چې هغه په پریزنټیشن ورکوي کلاس ته. ډېر اکټیو، ډېر قابل تکړه هلک دی، ډېر نالج لري. او چې کله هم هغه دومره د پښتون کلتور سره مینه ده چې کله هم د رباب ټنګ ټکور پروګرام کېږي نو دی پکې سره د رباب په حاضري دی ټپوي، چې اتڼ کېږي دی پکې اتڼ کوي. دې نه دا معلومیږي چې دا ډېر ژوندی موسی و، په زړه ژوندی موسی و، او د پښتون د کلتور سره د ډېره ثقافت سره ډېره مینه وه. خو د بده مرغه په دغه پوهنتون کې د چیف پراکټر په شکل کې، د پروواسټ په شکل کې، د وایس چانسلر په شکل کې، او هلته چې کوم انتظامیه ده د هغې په شکل کې طالبان موجود وو. هغه طالبانایزیشن، هغه طالبان مایند سیټ چې کوم دی هغه په یونیورسټۍ کې موجود دی، چې څوک استاد دی، څوک لیکچرر دی، څوک دا دی، او هغه خلکو د پښتنو کلتور چې کوم دی د هغې سره طرفګني ده، دښمني ده. د کله چې د دغې خلکو ته هم یو مایند سیټ دی، او دا مایند څنګه جوړ شوی دی، په دغې پسې هم یو بیکګراونډ دی. هغه داسې جوړ شوی دی چې کله په افغانستان کې د سوویت یونین او د امریکا د دې چې کوم جنګ و او بیټل فیلډ چې کوم و هغې راوړو افغانستان ته، نو هغه امریکې، سی آی ای او هغه خلکو د پاکستان ریاست په ملاتړ باندې زمونږ په سکولونو مدرسو کې داسې نصاب جوړ کړو، په پوهنتونونو کې داسې نصاب جوړ کړو، داسې جلسې جلوسونه شروع کړه، داسې یو پرچار شروع کړو د ماشومانو ذهن چې کوم دی هغه کنورټ شو جهاد جنګ اړخ ته، د روس خلاف. روس یې ورته کافر کو، کمیونست کو، کمیونست انتهایي خطرناک کافر وویلو. نو د هغې سره د دې ماشومانو هغه وخت ماشومان چې کوم وو هغوی په ذهنونو کې خبرې تاویدي، نو هغوی ته نه کلچر ښودلی شوی دی، نه ورته د دې پښتنو تاریخ ښودلی شوی دی، نه ورته جغرافیه ښودلی شوې ده، نه د پښتنو مفادات ورته ښودلی شوي دي، نه ورته د ژوند تېرولو اصول خو د هغو ته صرف ټوپک ښودلی شوی دی، کرکه ورته ښودلی شوې ده، جنګ ورته ښودلی شوی، قتل ورته ښودلی شوی دی، او هغې ته د جهاد او یا په اسلامي پوینټ آف ویو سره هغې مختلف نومونه ورکړي دي. پښتو ژبې ورته هم کافره کړې. تاسو ویلی چې دوی هغه هغوی په سازش باندې دې مولیانو به ویل چې پښتو ژبه د جهنم ژبه وي. د پښتو رباب، منګی، ټپه دی خو اتڼ دی خو بلکل کفر ګرځولی و. نو هغه خلکو، هغه خلک، هغه ماشومان هغه رالوی شو، او هغه د بده مرغه هغه وخت کې هم استعمال شو، او اوس ښه سپینې جامې اغوستي، واسکټونه، غټې غټې ګیرې پرېښي، او هغوی راغلي زموږ پوهنتونونه، جدید پوهنتونونه چې کوم دي په هغې کې ناست دي. څوک استاد دی، څوک پراکټر دی، څوک پروواسټ دی، څوک چانسلر دی، څوک وایس چانسلر دی، او هغه ناست دی. او هغه اوس زموږ د راروان چې کوم اوسنی نسل دی، اوسني نسلونه دي چې کوم تعلیم سره مینه کوي، پښتو سره مینه کوي، کوم چې د کلتور سره مینه کوي، کوم چې د دې خاورې د ثقافت سره مینه کوي، د دې قام سره مینه کوي، او ژوند غواړي، ټپه غواړي، سندره غواړي، رباب غواړي، ژوند غواړي، ژوند کول غواړي، د دغې قتل عام، د دغې کرکې نه وتل غواړي. هغه مایند سیټ چې کوم دی، کوم چې د افغانستان په جنګ په دوران کې دغه ماشومان جوړ شوي، هغه راغلي په یونیورسټو کې ناست دي، په عهدو ناست دي، څوک وایس چانسلر دی، څوک سری، څوک سری. هغه نن زموږ د روان نسلونو ژوند تباه کول غواړي، زموږ د روان نسلونو ته کرکه ښودل غواړي، زموږ د روان نسلونو ته وایي چې دا به نه کوې، رباب چې دی دا کفر دی، دا کم قتل کوئ، جهاد له ځئ، د امریکې خلاف جنګېږئ، فلسطین دپاره راوځئ، کشمیر دپاره راوځئ، او رباب به نه راوړئ پوهنتون ته. په پوهنتون کې تا ته اجازت شته چې ته به فلسطین دپاره راوځې، ته به ټوپک راخلي، د فلسطین جنډه به راخلي، ته د افغانستان بیرغ نه شي راغستلی، ته د افغانستان دپاره خبره نه شي کولی، د افغانستان د جمهوري نظام دپاره خبره نه شي کولی، د افغانستان د جنکو دپاره ته خبره نه شي کولی.
خو ته د کشمیر جنډه راویستی شي، د کشمیر د فلسطین جنډه راویستلی شي، د فلسطین حقوق خبره کولی شي، د پښتون د حقوق خبر نشي کولی. ته د پښتون ته ارتغل ډرامه کتلی شي، هغې کې ثواب دی، هغې کې ښځې کې ګرځي هغه ثواب دی، هغې کې چې موسیقي ده هغه ثواب دی. هغه ګوره د پښتون رباب ټپه دا به کوپري، د پښتون اتڼ چې کوم دی دا به کوپري، دا به نه کوې. دا دغه مایند سیټ دی، دا په دې یونیورسټو کې ناست دی. د دغې مایند سیټ خلاف به انشاءالله راوځو. او پښتون ما پرون یو هیشټیګ ورکړو خو څوک پرې پوه نه شو. هیشټیګ مطلب دا چې پښتون نیډ رینیسا، پښتون کلچر، پښتون سوسایټي ضرورت دی، د رینیسا مومنټ ضرورت دی. موږ به دغه رینیسانس مومنټ د پاړخ ته ځو. او دا خلک چې کوم دي دا په یونیورسټو کې چې کوم طالبانیزیشن، دا کم طالب مایند سیټ چې کوم دی، دا ترهګر مایند سیټ چې کوم دی، دا ناست دی. دا زموږ را روان ماشومان چې کوم دي، زموږ را روان چې کوم اوسنی نسل دی، را روان چې نسلونه دي، د هغوی تربیت غلط کول غواړي، د هغوی نه پښتو ژبه کلتور دا ته هېرول غواړي، ثقافت ته هېرول غواړي. نو موږ به دغه به د ګریوان نه به نیسو، دغه یونیورسټونه به ګزارو. زموږ اوله غوښتنه دا ده چې د ګورنر نه دا غوښتنه ده چې ته جوډیشل انکوایري جوړه کړه، جوډیشل انکوایري اجازت ورکړه. جوډیشل انکوایري که جوړه شي د دې به هر اړخ ته هر اسپیکټ هر اړخ پر دې معلوم شي چې دا څه او چا دا ظلم جبربریت کړی. ذموار څوک دی؟ ذموار خو ښکاره دغه 3-4 کسان دي. دا خو فوراً ته ټرمینیټ کړه، ډسمس کړه، یونیورسټۍ نه وباسه. دغه که ناست دا زموږ روان نور ماشومان ته هم خطر ده. ما به خپله د ملاکنډ یونیورسټۍ چې کوم د جرنالیزم ډپارټمنټ ملګري دي، د لا ډپارټمنټ ملګري دي، د نور هغوی ما سره کنټیکټ وکړو. هلکان څوک فارغ دي څوک موجود دي، هغه مونږ ته وایي چې دا کم کسان چې تاسو منشن کړي دي د دې د لاسه موږ سپېږموله راغلي یو، دوی د دې پوهنتون نه مدرسه جوړه کړې ده، دوی خپل یو داسې اختیار چې دی هغه غیر قانوني استعمالول غواړي. موږ یې منټلي ډپرس کړي یو، موږ ډپریشن ته دغه خلکو د لاسه تللي یو. دا خو اوس هم د موسی چې کوم واقع شوې ده دا هم د دې خلکو دومره ډپرس کړی، دومره ډپریشن ته بولی دی چې هغه په سړک باندې موټرسایکل نه دی لیدلی هغه شپه ده. بل دا دی چې ته هلک وباسې، قانون څه وایي؟ قانون دا وایي، د یونیورسټۍ هم دا قانون دی، ته به اول هغه ته اډوایس ورکړې چې مه کوه داسې، بیا به وارننګ ورکړې چې مه کوه، موږ به د شوکاز نوټس درکړو. بیا که هغه باندې هم هغه عمل ونه کړو بیا به ول ایکسپلینیشن به کال کې، که بیا هم ونه کړو بیا به د هغه بین کې خو هغه له به د 1 هفتې ټایم ورکړې، د 1 هفتې ټایم به ورکړې چې هغه راځي دا ثابت کړي چې او ما دا کړې ده او که نه ده کړې. به کړې ده هغه به که معافي وغوښته او هغه ته په ریټن فارم کې لیکل درکړو تر هغه هسټل نه نشي ویستلی. قانون دا دی. ته څنګه په نن دې ورغلې کمرې ته رباب دې راویستو او یا ورته ویل چې بس ته ما دغه کړي بین کړي ته نشي راتلی هسټل ته وځه. ته په اول سټپ کې چېرته هم دا قدم نشي اخیستلی، تا چې دا قدم اخیستلی. بل تا د دښمني چې کوم ده دا د الله د اصولو سره د پرنسپل سره دا دې سره نه ده. ستا دښمني چې کوم ده ستا د دې منحوسه شکل نه معلومیږي چې ستا دښمني چې کوم ده دا د رباب سره ده، دا د پښتو د ژبې د موسیقۍ سره ده، دا د پښتو د ټنګ ټکور سره ده، د پښتو د خوشحالۍ سره ستا دښمني ده. ستا د دې دغه نه د پی سټرکچر نه دا معلومیږي چې ستا پر دماغو کې څه پراته دي، کم سوچ ته لري، کم کانسپټ، کم مایند دی ستا، کم فکر لري، کم فکر سړی ته. نو موږ د هغه ستا مخ چې ریډ کړو موږ ته پته ولګېده چې ته کم فکر، ته د هغه غم نه یې راغستی. په دغه یونیورسټۍ کې آیس خرڅېږي، نشې کېږي، په دغه کې د فلسطین دپاره مظاهرې کېږي، کشمیر دپاره کېږي، دغه کې نورې بلا ډېرې قصې کېږي، د مذهب په نوم کېږي. هغه ټایم کې خو تا ته دغه یاد نه شو چې ګڼه مه جوړوئ، دا چل مه کوئ، شور مه کوئ. هغې کې تا ته اصول یاد نه شو، خو تا د رباب سره دښمني ده او د رباب سره دښمني ده او د دې رباب دښمني به تا ته ډېره زیاته ګرانه پرېوځي. دا یوازې تاسو درې واړو ته نه وایم، دا چې څومره مایند دی، کم فکر خلک دی، ستا د فکر خلک دی، دغه ټول ته وایم، دغه ټول فکر خلکو ته وایم چې دا دښمني به ته ګرانه پرېوځي او پښتانه ځوانان اوس راپاڅېدلي دي، په دې رباب په ستا جنازه له دې وطن نه وباسي.